ده وطن افغانستان دی، د عزت د هر افغان دی، کور د سوری کور د توري، هر بچه کې قهرمان دی، دا وطن د ټولو کور دی، لکه لمر بشین اسمان، بمریانو نورستانیانو ورسره عرب ګجر دی. وایو الله اکبر، وایو الله اکبر، الله اکبر. سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو تاسو به وایاست چې د نن کومه ویډیو جوړه کړې ده. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې زه اکثره د افغانستان د کرکټ په اړه معلومات تاسو ته په پښتو ژبه خپروم، خو نن مې وغوښتل چې د دغه تور اسماعیل په اړه باندې هم تاسو ته معلومات درکړم چې دغه اسماعیل د کوم هیواد دی، د افغانستان ته د څه لپاره راغلی دی، په افغانستان کې څه کوي. یعنی افغانان دومره د ده سره مینه کوي چې بې حده زیاته مینه ورسره کوي. نو د ده په اړه باندې لنډ معلومات درکوم په دې هیله چې ویډیو مو خوښه سي. که مو ویډیو خوښه سول ضرور یې د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو نور دوستان هم خبر سي. دوستانو په فیسبوک کې به تاسو جاوید ابراهیمي پیژنئ چې د افغانستان دی، ډیر وخت د غریبانو سره مرستې کوي. دته دغه مرستې د بار ملکو څخه یعنی د نورو هیوادونو څخه مسافر دته رالیږي او د دلته د افغانستان په غریبانو باندې مصرفوي. تر خپله وسه پورې د هر یوه سره مرسته کړې، د کور یې ودان لاندې وځلیږي، لاندې الله توفیق ورکړي چې د نورو غریبانو سره هم مرسته وکړي او خدای دې دغه غربت په افغانستان کې ختم کړي چې نور دغه مرستې هم بندې سي، هر سړی په خپل کور کې خپل رزق پیدا کړي. نو د دغه مرستو په لړ کې ابوبکر اسماعیل هم مرستې د افغانستان د خلکو سره کړي دي. د به په فرانسه کې په مسافرۍ کې مرستې راټولولې، بیا جاوید ابراهیمي ته راستولې چې د دغه وجې سره د جاوید ابراهیمي سره نور هم مینه زیاته سول. دی اصلي د سویډن هیواد دی، تورپوستی مسلمان دی، په فرانسه کې په مسافرۍ کې ژوند کوي، هلته د افغانانو سره یو ځای اوسیږي چې هلته یې پښتو ژبه هم زده کړې ده، یعنی د افغانستان سره بې حده زیاته مینه لري. ابوبکر اسماعیل تورپوستی کلک مسلمان دی چې د افغانستان د خلکو سره بې حده زیاته مینه لري. دی هلته په فرانسه کې د افغانانو سره یو ځای اوسیږي چې هلته یې د هغوی څخه پښتو ژبه هم زده کړې ده، د پښتو ژبې سره هم ډیره زیاته مینه لري. هر وخت یې د افغانستان جامې په تن کړي او د افغانستان ملي بیرغ ورسره وي. ابوبکر اسماعیل د افغانانو سره د ډیرې مینې په خاطر اوس افغانستان ته راغلی دی د 15 ورځو دپاره. دلته د افغانستان د خلکو سره ویني، ډیر زیات خوشحاله دی، کوڅه په کوڅه، کلي په کلي او ولایت په ولایت ګرځي، د جاوید ابراهیمي سره یو ځای ګرځي. جاوید ابراهیمي چې هر ځای د غریبو خلکو سره مرسته کوي نو دی ورسره یو ځای ډیر زیات خوشحاله دی. نو دا یو نړۍ ته یو پیغام ورکوي چې مسلمانان ټوله یو ځای دي، که تور دي که سپین دي، ټوله سره یو ځای دي. ځکه دی د سویډن دی، موږ د افغانستان یو، خو زیاته مینه سره لرو، مسلمانان یو، په کلمه سره ورونه یو. زه د ابوبکر اسماعیل افغانستان ته په راتګ باندې ډیر زیات خوشحاله سوم، نو ځکه مې د ابوبکر اسماعیل په اړه باندې دا ویډیو درته جوړه کړل. په بهر ملکونو کې که هر څومره مسافر اوسیږي، افغانان او نور مسلمانان چې هر څومره اوسیږي، نو باید په دې سختو حالاتو کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. افغانان اوس مهال په ډیر سخت حالات کې دي، نو باید د نړۍ په هر کونج کې هر مسلمان د افغانانو سره مرسته وکړي، په خاصه توګه پښتانه. د ابوبکر اسماعیل پښتو ژبه ویل هغه ورونو ته ډیر ښه پیغام ورکوي چې په خپله مورنۍ ژبه پښتو باندې شرمیږي، یا یې نه وایي یا یې خپله پښتو نه زده. ابوبکر اسماعیل تورپوستی مسلمان دی، د سویډن دی، پښتو یې داسې په مینه زده کړې ده، ځکه که په نورو هیوادونو کې موږ تاسو اوسیږو خپله پښتو نه وایو، نو اوس به ابوبکر اسماعیل پښتو د چا څخه زده کړې وای، د به خپله عربي ویلی. خو د همدغه پښتنو برکت دی چې د افغانستان سره د ابوبکر اسماعیل دومره زیاته مینه پیدا سول او پښتو ژبه یې زده کړه. تاسو هم په هر ځای کې چې اوسیږئ خپلې مورنۍ ژبې ته خدمت وکړئ، خپله مورنۍ ژبه تر نورو پورې ورسوئ، په نورو یې وپېژنئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو سړی کومنټ ترې کړی دی د کالي بدل که وروره کالي مونږ ډېر دی، اوس حمام کوم کالي نوي کالي واچوم، صحیح شو انشاءالله. مونږ مصرفان افغانانو مینه مونږ ته مینه درکړې د افغانانو کالي اوس بدل کوم انشاءالله حمام. دا و د ابوبکر اسماعیل په اړه باندې لنډ تازه معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.